علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به راته روغ او جوړ اوسئ. زه میراجدین شینواری یو ځل بیا له میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل طرفه ستاسو په خدمت کې. په نن ویډیو کې به انشاءالله تاسو ته ډیر زیات زبردست او ښایسته طریقه در وښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې هغه کسان موږ تاسو ورته په فیسبوک کې ریکویسټ کړی وي او هغوی چې دی زموږ ستاسو ریکویسټ نه وي قبول کړی، یعنې څنګه کولی شو چې هغه کسان موږ تاسو په ډیر په اسانۍ سره پیدا کړو چې موږ هغوی ته ریکویسټ کړي دي او زموږ ریکویسټ چې دی هغوی نه دی قبول کړی، یعنې ما ورته ریکویسټ کړی دی، زما ریکویسټ چې دی هغوی نه دی قبول کړی. زیاتو کسانو ته مثلا ما ریکویسټ کړي دي خو هغوی نه دي قبول کړي. څنګه کولی شو هغه کسان پیدا کړو او خپل ریکویسټ چې دی هغوی څخه بیرته واخلو او چې دی ریکویسټ کینسل کړو. خو د هر څه نه مخکې په خورا درنښت یوه هیله در څخه لرم که چیرې تاسو زما په چینل کې نوي یاست او تاسو ورڅخه هم میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ. د ویډیو په سره خط باندې لیکل شوي سبسکرایب مې تاسو کلیک وکړئ او په خوا کې کوم بل نشان چې راوځي په هغه باندې کلیک وکړئ، په آل باندې کلیک وکړئ. په دې سره به زما هر یوه نوي ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. نو رادرومه ویډیو شروع کوو. نو دوستانو هر څه نه مخکې به تاسې خپل لایټ فیسبوک را خلاص کړئ. چې کله تاسې خپل لایټ فیسبوک را خلاص کړئ تاسې به لږ صبر وکړئ تر څو لایټ فیسبوک را خلاص شي. کله چې تاسې لایټ فیسبوک خلاص کړئ دلته کوم چې تاسو سره فرینډ یا فرینډ اپشن پاس راځي په سر کې دغه فرینډ اپشن لایټ فیسبوک به تاسو خلاصوئ، ځکه په بل فیسبوک کې چې دی سم کار نه کوي. تاسې به د دې دپاره لایټ فیسبوک خلاصوئ. دغه فرینډ تاسو ته چې کله ریکویسټ شي دلته تاسو سره راځي نو په دې ځای کې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله دلته تاسې کلیک وکړو دلته دوستانه تاسې سره راوځي، دلته تاسې ته هغه کسان وښیي چې تاسې مثلا تاسې ته یې ریکویسټ کړی وي، تاسې ته یې ریکویسټ کړی وي تاسې نه وي قبول کړي. نو دلته تاسو ته لیکلي دي چې په لومړي اپشن کې په سر کې فرینډ ریکویسټ او دلته څنګ کې ورسره لیکل شوي دي چې سی آل ګورئ په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ، په سی آل باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله په سی آل باندې تاسو کلیک وکړو هلته پاس په کونج کې درې نشانې درې ټکي تاسو ته ښکاري، په دې کونج کې درې ټکي یا درې نشانې دا ګورئ دوستانو په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړه نو تاسې به لږ صبر لاندې لیکلي دي چې ویو سینډ ریکویسټ، یعنې هغه کسان چې تاسې ورته ریکویسټ کړی وي هغه کسان دلته تاسې معلومولی شئ. ګورئ دوستانو په دې ځای کې هغه کسان نو تاسې به دلته کلیک وکړئ. نو ګورئ دوستانو دا هغه کسان دي چې مثلا ما ورته ریکویسټ کړی وي خو زما ریکویسټ چې د دوی نه دي قبول کړي. نو زه مثلا د دوی نه بیرته ریکویسټ اخلم، دلته به د کینسل باندې به کلیک وکړم، همداسې کینسل همداسې کته به راځي دا به ټول تاسې کینسل کړئ هغه کسان چې تاسې مثلا ورته ریکویسټ کړی وي او ستاسې ریکویسټ یې نه وي قبول کړی. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ که تاسې هر چاته ریکویسټ کړی وي او ستاسې ریکویسټ نه قبلوي، ستاسو ریکویسټ یې نه وي قبول کړی نو تاسو کولی شئ په اسانۍ سره هغوی څخه چې د خپل ریکویسټ بیرته واخلئ او هغه ریکویسټ تاسو کینسل کړئ. نو په دې هیله دوستانو چې ویډیو مو راسره خوښه شوې وي، که ویډیو مو خوښه شوې میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل در سره شیر کړئ او نور ملګرو ته یې هم ولیږئ او میراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. مننه، خوشحاله اوسئ.